بسم الله الرحمن الرحيم بشرونه سفونونه تجاني خيلكم بشرونه سفونونه وبالصراحة سلاربا سلام ونص احتجاجي مارش بملاتار أروتايا دهمات مظاهرة وکړه کما د استقامت مظاهرة وکړه پاکستان ریاست کې هغه ست مجبور کړو چګیم څه توس وشتل خدا خبره توس ته مبارکي درکوم چې دا د شهیدانو وینه چې کیمه وه دا د شهیدانو قرباني چې کیمه وه خپل رنګ روڼو خپل رنګ وروړو او ټول د پاکستان ریاست خالي نه بلکې ټول د یو په دا خوره چې سره ولوي کیم ظلم کیم جبر کیم تکلیف روان وو کیمه تېره شپه چې په دا خوره باندې روانه وه دې تېره شپې ته یې رڼو ور بالا کړه او توس په خوره چې کیم تکلیف روان ده په دا باندې ټوله ته یو خبره کړه او ریاست مې دې ته مجبور کړو چې په ځای ته دی جوال به مې جدید نه احتجاجي نه وړل پېښور ته اسلام آباد ته وایي مې خبره مې چا نه اورېدله وایي تو سه اتفاق وایي تو سه د وررۍ وایي تو سه د همت هغه ټول خلک مجبور کړل دوی ته راوستل وایي تو سه د اتفاق دومره زیر دی ته وشایلو چې دا پښتانه چې کله متفق شي خو داسې به دومره زیر د ریاست دی د خپلې مطالباتو ته مجبور کړو ملګري زه به ډېر وخت نه و خو نه ځکه چې توس جاپارین ډېره وجدا مبارزه کړې دو 40-50 کیلومتره توس پیدل مزل کړی ده او ټول خلک انتهایی درجه ستړیا ده زه خالي توس طرف ته د لرو بر ټول افغان وطن ځکه چې دا تکلیف خالي په توس نه و دا پریشاني خالي په توس نه وه توس هو بېشکه چاروتلې وه یا خپل مارچ مشر کړی و یو د همت مظاهراتو څه کړې وه خو لرو بر افغان وطن ټول توس سره بېچین و ټول لرو بر افغان وطن په دا لاریون چې تو د سره شریک و په دا لالمال چې تو د سره شریک و هغه د سوات نه وخوړه تر د چمن پره او د چمن نه وخوړه تر د کندهار پره د امون اول څخه تر د اباسینه پرې ټول افغان وطن تو سره په دا احتجاج چې شریک و او په دا غم چې سره شریک و او په خیال ملګري دوست په دا پاریني احتجاجي مارچ سره د لرو بر افغان وطن ته د خپلې مسلې د حل یوه طریقه وښایله د خپلې تکلیف او د کیم جبر او د کیم جنګ همیش اوس په دا خوره باندې د تېرې 40 کورونه لګیا ده په دا پاریني احتجاج توس ټول لرو بر افغان وطن ته خپله یوه فرموله وکړه چې توس د مسلې حل په دا فرموله شدو توس د مسلې حل په دغه نمونه احتجاجي مارچ شدو میش پرامن خالق کی میش د جان نه نفرت کی میش د تشدد نه نفرت کی میش به دغه شی په پرامن طریقې سره د خپلې مسلې حل غواړي او دغه شی په پرامن طریقې سره به د خورې نه دهشتګردي ورکوي دا د پاکستان فوج چې کین ټکي اوخیستي دي د جنګې دا چې دوی د ډالر جنګي نه همیشه اوخیستي دي او د هغې دپاره د مو وطن د مو خوره د
د خپل مقاصد لپاره د خپل جنګي لپاره استعمال کړي نو ولر او بر ټول افغان وطن ډېر نه په تکلیف پوه شوی دی همیشه او په دارتین کې واښې دا ساه چې په د خوره راول وي دا د یوه نوي جنګ شروعات وي خو ملګري توس پرین په خپل همت سره دغه جنګ ختمو کې یو اول قدم ایښی ده دا قدم د سفر ډېر مخته نه شروع شوی و خو پرین چې کوم توس تقویت ورکړو دغه پارتین کې واښې په د ټول وطن باندې په ټول افغان وطن باندې په لرو به ټول افغان وطن باندې یو ډېر مثبت اثر اچوي په د ټول وطن په د باندې وزیرستان په د ټوله قبایله بالخصوص بلکې په ټول لرو بر افغان وطن باندې دې اثر وي زه ډېر وخت نه وخله د توسې طرف نه چې څنګه د پاکستان سیاسي قیادت ولرو بر څنګه افغانونه دې شی ملګرتیا کړې دو په توس باندې چې کوم پرین تشدد شوی ده کوم لاټي چارج کوم منسوخیز فار شوی ده په باندې کوم سیاسي قایدین دې مذمت کړی ده میش ډېره شکریه ادا کوي او پارتین چې واښې دغه مې امید ده چې په لرو بر ټول افغان وطن شي خالي په جاني خیر نه په لرو بر ټول افغان وطن شي د امون او وخت تر مسینه چې چیرې حال پښتونه باندې دا شي په افغان وطن شي په افغانه خوره دغه شی تکلیف او دغه شی پریشانی وي مو دا امید ده انشاءالله چې توس نن دا لوس کوي د موږ سره چې ټول به دغه شی په اتفاق څنګه شي لکه څنګه چې پرینه چک شوی وای دا مې لاوس ته کنه ورساله دغه شی لاوس په د لارو بر ټول افغان وطن کو لکه څنګه چې پرینه د خوبر سره دای په اتفاق ودرېدل خپل ورګرۍ سار یې وکړو دغه شی به دی بیا کو سبو او کپودره پودا نره متاله شي سبو دغه شی پیښ شي دا خوره به انشاءالله د شرع غشي اجاب په جامې لوړوي زه په خیره شه بیا د درویش توراني صاحب په یوه شعر اجازات نو خپله یو خبره ذکر زخم یې خامخا کړ چې میشه دې سټیج لا یوه بله مطالبه کې دا د کهمیش ملګري همایون انجینیر او اتیکولای لوکیټ چې یوه میاشت وشوه چې دا په شوه شاغوه شوي دي د غیر حیا میش ریاست ته مطالبه کې چې پاشه د خپله سنجیدګي شکراکو کلیداد اتفاق یاد چې کومو دا د یې سیدلې دو ملګری زه د درویش توراني صاحب په یو شعر اجازات نو خپل چې بیان تو راپورته شي د سر په وینو رنګ شي چې بیان تو راپورته شي د سر په وینو رنګ شي بادار دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي او چې زړونه سره ورکړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي بلالونه شي دا بوټي بلاوم شي ډېره مهرباني شکر